السلام علیکم. که تاسو متوجه شئ زما په نظر باندې فیسبوک او مارک زکربرګ دواړه نه په انسانیت باندې کوم باور لري او نه په خدای باندې. دلیل څه شی دی؟ دوه قصې دي. یو چې کله هم منګه د خپل پروژو دپاره کغه یتیمخانه وي، کغه دعوتي مسایل وي، یا کله خپل زکات خلک لیږي من کمپاین کو، نو فیسبوک اکثر زمونږ اډ اکاونټ یا نور اکاونټونه مکمل بلاک کوي. وجه څه ده؟ وایي تاسو خلکو ته وایي چې یتیمخانې سره کومک وکوئ، لیکن بدل کې خلکو ته څه شی نه ورکوئ. لیکن اسلام کې موږ دا عقیده لرو چې الله سبحانه تعالی څوک چې صدقه کوي، زکات ورکوي، الله ته اجر ورکوي، او د بعضې فرایض دي باید موږ په ځان باندې ومنو او هغه باندې عمل وکړو. لکه زکات دغه فرض دی، باید ورکړي، هغه ستا پیسې دي، هغه د غریبانو پیسې دي، هغه باید حتما ورکړي. نو فیسبوک سره همیشه زموږ د جنجال وي چې اسلام کې دغه کانسپټ شته دی، دا نظریه شته دی، لیکن هغوی په دې هیڅ باور نه لري. اکثر زمونږ پیجونه، زمونږ اډ اکاونټ په جنجال کې او بندیږي. دویم چې کله هم مسلمانان د مسلمانانو باندې بحث کوي، یا مثلا په فلسطین باندې بحث کوي، یا ویګر چې کوم مسلمان په هغوی باندې بحث کوي، یا په برما مسلمان بحث کوي، یا په سیریا باندې بحث کوي، یا په افغانستان باندې بحث کوي، نو همیشه دپاره ستا پوسټ به ډیلیټیږي او ستا اکاونټ بندیږي، او بلکې ستا پیجونه چاته نه ښکاره کیږي. څه موده مخکې ما د فلسطین په باره کې خبرې کړې وي او یو پوسټ مې کړی، تاسو لیدلی شئ چې ما لیکلي وو چې الحمدلله په ارامۍ سره فلسطینیان په د پوسټ پیغام دا وو چې په مسجد الاقصی کې مونځ کوي، او فیسبوک لاندې لیکلي وو مس انفارمیشن، مس لیډینګ انفارمیشن، یعنی دا غلط معلومات ته ورکوي. ما ته جالبه ده چې دلته ما کوم غلط معلومات ورکړي. فلسطینیان مسجد الاقصی کې مونځ کوي، عکس تیار ښکاري، لیکن هغوی ځکه چې هغوی اکثر د زاینسټ لابي باندې سپورټ کیږي. زکربرګ په خپله یهودي دی، موږ مسلمانان یهودیان سره هیڅ مشکل نه لرو، بلکې بدون د شک چې موږ زاینسټ سره مشکل لرو، ځکه زاینستان هغه دی چې کوم په دې عقیده دي چې باید فلسطینیان او مسلمانان مکمل د میډل ایست نه لرې شي، او ګریټ اسرائیل په نوم باندې یو سټیټ هلته جوړ شي چې هغه وکولی شي د امریکا او د نورو ملکونو چې کوم خواهشات دي او فایدې دي هغه په میډل ایست کې په مسلمان باندې تطبیق شي. او همدا وجه ده چې هغوی ټول سپین چې کوم یهودیان دي، که هغه د اروپا نه دي، که هغه د امریکا نه دي، که هغه روسیه نه دي، ټول انتقالي اسرائیل ته او هلته اچوي. زه اکثر په انګلیسي ورته اسرائیل، پښتو کې اسرائیل دی. او کله چې کوم سیاپوسته یهودیان دي چې هغوی کوم په جیبوتي کې دي، په 10 کلو کې هم هغوی ته ویزه نه ورکوي، وایي تاسو یهودیان ناست دی. ما ته جالبه ده چې کوم یو دلته د خدای نماینده ناست دی چې د دوی تر نعوذ بالله چې کوم سپین پوسته دی هغه یهودي دی، او چې کوم تور پوسته دی ته یهودي نه، هغوی ته یو تم ویزه نه ورکول کیږي، ځکه چې دوی چې کله هلته ځي خپل نظریات تطبیق کولی شي. دلته موضوع څه شی ده چې فیسبوک او ټویټر او هغه یوټیوب دی چې کله هم ته یو اسلامي ارزښتونو بحث کوې، ستا پیج باید ډیلیټ شي، ویډیو باید د خلکو ته ښکاره نه شي، او ته باید ډي پلیټفارم شي. ام د امتحان دپاره تم دا اوس ولیکه چې ټول زاینسټ څه شی دي؟ مچان دي، یا ټول ماران دي او زه غواړم وی وژنم، نو ستا پیج مکمل ډیلیټ شي. لیکن همدا کلمه ولیکه چې ټول مسلمانان ماران دي او بد دي، غواړم وی وژنم، نو ستا پیج باندې ډیلیټیږي. دلته مکمل غټ منافقت او رذالت روان دی. همدا وجه ده چې مسلمانان باید خپل پلیټفارم جوړ کړي، تر څو پورې وکولی شي چې موږ د داسې پلیټفارمو جواب لرو، خپل پلیټفارم استفاده کړو او دوی ته محتاج نه اوسو. نن همدا خبره د فیسبوک شکایت تاته فیسبوک کې کومه، یعنی دوی دومره غټ شوي دي چې موږ د دوی باره کې هېڅ هم نشو کولی. همدا علت دی چې ما یو لرنا شروع کړې ده. الحمدلله زه غواړم چې دا نه فقط چې آنلاین زده کړې یو پلیټفارم وي، بلکې وروسته انشاءالله دا به یو غټ سوشل میډیا پلیټفارم هم جوړیږي چې کوم به د اسلامي ارزښتونو مطابق او د انسانیت د انساني ارزښتونو مطابق، چې کله د فلسطین مسله د اسلامي مثلا ده، دا یو انساني مسله ده، چې کله کوم کار برما کې شوی د مسلمان په خلاف، دا نه فقط اسلامي مسله بلکې انساني مسله، ځکه چې هغوی جنسایډ روان کړی دی. همدا علت و چې په 2013 کال کې وزیر د عدلیې د اسرائیل هغه وویلې چې 15% خو کوم موږ چې کوم خواهش د فیسبوک نه کړی ده، پیج ډیلیټ کړه، پوسټ ډیلیټ کړه، ټول ډیلیټ کړي دي. په همدې کال کې د فلسطیني ادارې تقریبا 128 کیسونه د فیسبوک په خلاف درج کړي وو، ځکه چې فیسبوک د خپل د پالیسي په خلاف تللی دی او هغه پوسټونه پیجونه ډیلیټ کړي دي چې هغه هیڅ کوم پالیسي په خلاف نه وتلي. یعنی دوی پالیسیانې په خپله لیکي
او په خپل تاییدي او فقط موږ تطبیق کوي. نو همدا وجه ده زه ټول نه خواهش کوم که تاسو درس هم نوې راشي لرنا کې اکاونټ جوړ کړئ، ان شاء الله ډیر زر به د سوشل میډیا بخش پکې راشي، یو میسجونه بل د کولای شي، درس هم ویلی شي. او که لرنا ته بیخي مرضی فکر وکوي چې څنګه د انټرنیټ په دنیا کې کولای شي داسې کارونه وکړي تر څو پورې هغه پاینده کې مسلمان ته په ګټه ورسیږي، پلیټ فارم جوړ کړي، اپ جوړ کړي، سافټویر جوړ کړي، دا به ډېر ګټور وي ان شاء الله. تر څو پورې وکولی شو چې موږ بل چاته محتاج نه شو او په خپل لاس باندې ودرېږو. او مسلمانان باید په دې وخت کې په دغه جهاد دی، د جد و جهاد دی، تر څو کولی شي چې مکمل اسباب لاس سره وړي او ګټه مسلمان ته ګټه واخلي. دا نه و چې صحابه سره فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو سره د الله کومک و، بلکې هغوی سره ماډرن اسباب وو چې هغوی سره داسې اسباب وو چې الحمدلله ګټه یې اخیستله. چې کوم امیت یا عباسیت یا وروسته پسې د عثماني خلافت راغی، دا نه و چې فقط هغوی سره د الله کومک و، بدون د شک د الله کومک سره، لیکن هغوی سره ښه اسباب هم وو. په ساینس ټکنالوژي کې ایډوانس وو، بغداد د ساینس ښار یادېدو، په همداسې موږ سره سیریا، شامس، د شام ټول د ساینس ښار یادېدو، علم باغ راتو، خلکو به درسونه مراکو کې ویلي. لیکن نن سبا موږ مسلمانان په دې کې مصروف یو چې رفع الدین وکړو که ونه کړو، په دې مذاکرې کوو. ځوانانو اسلام پرېښودو، مسلمانانو عزت پایمال شو، لیکن اوس هم موږ په دې کې نښتي چې رفع الدین وکړو که ونه کړو. بدون د شک دا یو فقهي مسله ده، لیکن داسې نه چې باید زموږ ټول توجه په همدې بخش ته وي او موږ نه ټول مهم بخش پاتې وي. نو ورونو ځوانان تاسو خواهش کوم لاړ شئ داسې کارونه کوو چې هغه آینده کې مسلمانانو ته په بینالمللي سټیج باندې یو مفید تمام شي. جزاک الله خیره.